زه یم اقبال حسین افکار دا دی ګنداره ټي وي نن در سره د میرمنو د نړیوالې ورځ په مناسبت مردان په شیخ متون ټاون کې د خوئېدې ادبي لښکر یو دستوره چې د 5 کتابونو مخکتنه پکې هم وه شریکوم د دې صدارت کلثوم صاحب وکړو او مشره مېرمنه مردان چې برافکامرس چیرپرسن خبره دلته دا کېږي د 8 مارچ نو بنیادي خبره چې کومه زه کول غواړم هغه صرف وضاحت دی د هغه ورځې چې دا 8 مارچ ولې مناوي د دې په شا باندې یو لوی تاریخ دی او د نن نه 12 کاله د پاسه 100 کاله مخکې لکه 112 کاله مخکې یو تحریک اوچت شوی و او هغه کلاراسک یوه ښځه وه او هغې د مزدورانو ښځو هغه مشره وه او هغه وخت به هغوی چې کوم کار کول نو 14 ګنټې به هغوی ډیوټي کوله د مزدور په حیثیت په کارخانو کې نو هغوی د 12 ملکونو میرمنې ځان سره مزدورانې یو ځای کړې کانفرنس یې وکړ کالونه یې وکړه په امریکې غوندې نیویارک غوندې ښار کې په فرانس کې نو د هغې په بنیاد هغوی هغه ډیوریشن د مزدورۍ چې کوم د شپه شعور خلک نو د کلام مېرمنې یو دا زمارونه ناستي دنداسو ناستي نو په دې خلاف د کلام په ذریعه ښه ټیک ټاک یو جدوجہد چې زموږ شم اصلي حق کم دی زموږ فرض کم دی او زموږ مقام کم یا به موږ بدل بدل کرا شراشه او ژوندون مې لیونی غزل بدل کرا شراشه مننه او سندرې مې د نوي نوبهار پې زمزمې کا سندره مې د نوي نوبهار پې زمزمې کا یې چرته لولکۍ شونډې مې ګل که راشه راشه او په داسې انداز وخانده چې زړه د رقیب وچوي په داسې انداز وخانده چې زړه د رقیب وچي د خوب زړه پرهرونه راله ګل که راشه راشه او خزان د ژوندون د ونې پاڼې ریجولې خزان د ژوندانه د ونې پاڼې ریجولې او دا وجې څانګې بیا غندل غندل کا راشه راشه او کلثوم یمه په زړه کې مې راویښ کا ارمانونه کلثوم یمه په زړه کې مې راویښ کا ارمانونه او دا هر زخمي زخمي ارمان مې خپل کا راشه در سره راوړه نصیبه سوکړه ډېره ده باران در سره راوړه او یوازې مدیرې د جانان در سره راوړه او مودې وشوې منزل رانه پټ کړې تورو شپو دی مودې وشوې منزل رانه پټ کړې تورو شپو دی سپوږمۍ چې راځي ستوري د اسمان در سره راوړه او ای وخته ستا خو ټولې کیسې لاړلې ابسې ای وخته ستا خو ټولې کیسې لاړلې ابسې حالات چرته د نوي امتحان در سره راوړه او په ښار کې کرل غواړم کشمالو په دیوال
په ښار کې کرل غواړم کشمالو په دیوالونو د کلي نه تخمونه د ریحان درسره او ما کړی کال په کال دی تا ته ستړی انتظار ما کړی کال په کال دی تا ته ستړی انتظار سپرليه ژوند سپړ دی ګل په شان ځان سره راوړه او زه لاړ شه د هغې بورجو نه تاو شه او راتاو شه زه لاړ شه د هغې بورجو نه تاو شه او راتاو شه قاصده د کلثوم د ژوند ارمان درته Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the honorable guests. My name is Javeria Ibrahim and I'm student of class 2nd year and I'm daughter of Women Chamber of Commerce President Akila Sumbal. First of all, thank you so much for giving me such an opportunity to speak on this International Women's Day. I wish you a very beautiful International Women's Day. We are appreciating all those women who are hardworking in their fields, such as doctors, nurses, teachers, principals, and politicians. I would like to share a few words on the importance of International Women's Day. As you all know that we are celebrating International Women's Day in every year. So it is the day dedicating to the celebration of women's achievements and also to those who were passed away but still their achievement are live in our hearts. Yes, Fatma Ali Jinnah, Shahid Benazir Bhutto, Begum Liaquat Ali Khan and Begum Naseem Wali. And in the present age, we have also our role models. We can see them. A.C. Mardan, Aisha Tahir, and ASP Reshan Jahangir, and my mother Akila Sumbal, and Madam Farzana Rasool, and Madam Dr. Nargis Ada. And also to those who are present there. So every woman has an inherent power to maintain their power, impossible to possible. Woman means power, women means strength, and women mean creation. Thank you so much. تاریخ رقم کېږي د دې د خپل خبرې به په هغې کېږي چې مخکې زموږ کوم دردانې راځي نو زما په خیال چې د دې دا خبرې به پکې خامخا وي خامخا به په دې دا خبرې پکې مونږ وایو درد د زړګي سمې نارې مې وکړې درد د زړګي سمې نارې مې وکړې دنیا په جار نن تماشې مې وکړې ستا د وفا کیسه به څنګه بیان کړم ستا د وفا کیسه به څنګه بیان کړم ژبې د زړه سره جرګې مې وکړې زه پښتنه یم ساده د غرونو زه پښتنه یم ساده د غرونو ژوند کې څه لوی کارنامې مې وکړې مینې زه بوتلم د وفا په لاره مینې زه بوتلم د وفا په لاره د ژوند د سختو تماشې مې وکړې اوس د خپل سوري ځنې هم یریږم اوس د خپل سوري ځنې هم یریږم د ظالم کور کې بلا شپې مې وکړې بیا ووایه اوس د خپل سوري ځنې هم یریږم اوس د خپل سوري ځنې هم یریږم د ظالم کور کې بلا شپې مې وکړې لاس دې د مینې اغېستی چېرته شم لاس دې د مینې اغېستی چېرته شم خاطر دې دروند ماشه ګیلې مې وکړې رقیبان واړه سرګردانه شولو رقیبان واړه سرګردانه شولو ستا د لیدو چې تلوسې مې وکړې ټول ستمونه دې په برخه زما ټول ستمونه دې په برخه زما خوله دې شي ماته که خیرې مې وکړې بې وفا ستا یاري به داسې ګڼم بې وفا ستا یاري به داسې ګڼم ژوند کې یو بت ته سجدې مې وکړې ډېر ښه ډېر ښه د نن غیرت په لاره ځم به مدام د نن غیرت په لار به ځمه مدام یم بې ننګه که اسرې مې وکړې بنده نه هر او په تکلیف چې وینم
بنده نهرو په تکلیف چې وینم ورځ په لړزان شپې شوګیرۍ مې وکړې د جهالت د لارې کله اوړي د جهالت د لارې کله اوړي پښتون ته ډېرې مسالې ډېر ښه ډېر ښه بیا د جهالت د لارې کله اوړي پښتون ته ډېرې مسالې مې وکړې د خویندو لوڼو د تعلیم دپاره د خویندو لوڼو د تعلیم دپاره سره په ځان لسه کانې مې وکړې ډېر ښه ډېر بل ووایه ورته پښتنې ته زرغونه انا ته ملالۍ د میوند د پیروخان بچی یې مبارکه بیبي هم یې انګور پښتنه ته علایي بیبي یې چې د بابر مخې ته شوله چې ډال پښتنه د دلازاد شابوري ته عصمت ته پښتون ته عزت ته پښتون ته جرأت ته پښتون ته عظمت ته پښتون په تا ویاړېږم پښتون د تا زارېږم پښتون مونږ قربانېږم پښتون تاریخ کې رقم کړو د ننګ او پت پښتنې تا ته سلام پښتنې په احترام منځلې د میرمنو ورځ شي ټوله نړۍ کې به جلسې او جلوسونه کېږي په ټول یورپ کې انتها د فحاشۍ به کېږي هلته به پیغلې په کلبونو کې ډانسونه کوي د شرابونو په نشه به ځان خمار کې نن ستومانۍ به د ځوانۍ خپلې په جارو باسي د هغې هر یو حق پوره دی هېڅ کمی نه لري دغه خبرې نورې نه چېړم په ځای پرېږدم راځئ چې حق د پښتنو میرمنو هم وګورو منم چې دلته هم نمانځلې د میرمنو رشي خو یو فریب یوه دوکه ده یو سراب د نظر دلته یو ورځ منځلې کېږي خو د څه دپاره چې اخبارونو کې یو څو کرښې لیکل پې وشي چې د وطن د واکدارانو تصویرونه چاپ شي چې خلک ووایي میرمنو له حقوق ورکوي یا په ټلویزیون او ریډیوانو یې خبرې وشي ای د سپېره خاورې مظلومې بې اسرې خویندو ای د ګلاب په شان ښایسته زما بېوسه لوڼو زما د ستاسو د حیا په لوپټه قسم وي دا چې نمانځلې په نړۍ کې د میرمنو ورځ شي قسم دې دا ستاسو په حق پورې ټټوبې کوي تاسو په داسې چاپیرچل کې زندگی تیروي چې کم خوا سترګې غړوي نو د تیرو راج دی دلته ځنګل نه آبادۍ ته ژوند راغلی نه دی دلته تعلیم په حالت فرض دی جینۍ باندې نه جینۍ خو صرف خدمتګاره د درونو خویندو ټول پښتانه د پردي ډیران خزله ګڼي ښځې ته دلته د چیترې نه هم لاندې ګوري دلته خو لور د مور او پلار په اوږو بوج پرته ده جرم یې زویو کې سورکې ورله لور ورکوي تا سره څه دي چې د بل د حق خبرې کوي چې د خپل ژوند فیصله خپله هم کولی نشي زما د خوارې پښتنې خور نصیبه داسې ده لکه په قید کې چې مرغۍ پنجره کې ژوند تېروي په تور اوربل باندې چې کومه ښځه کونډه شي نو خپل خپلوان څه کوي چې رونه ترې نه ځان رانغاړي بچي یې جاړي او دوزخ د خېټې غواړي خشاک د بچو لوږه تنده کله برداشت کېږي د مور خود به خدمت د نوابانو او خانانو کوي دلته د هر انسان ضمیر داسې مړ شوی دی چې دغه سوالګرې ته د شک په نظر ګوري مدام د خوښې خوراک یې د خاوند مازغه خوړل دي په نسه خبره خفه کېدل یې په خمبیر کې خلي دي د ټولو نه خطرناکه وسله ورسره اوښکې دي چې د کاڼي په شان سخت زړونه لکه د موم ویلي کوي د خوښې مشغلې میکاپ خپل اصلي عمر پټول او په خاوند شک کول دي دغه مخلوق خپل خاوند د ټینشن نومي بیمارۍ کې داسې مبتلا کی چې په لار یې خاوند چېرته به غلام سرور سلام اچوي نو ورته وایي سلام سروره غلام علیکم او که څوک پکې خټکي خرڅوي
نو هم دا आवाज کې تیروزي او وایي چې والي دړکي خړای فصل چې د سبزی والا نه ټیپر اخلي لکه زما نو د ښځې غمونو ته نه دونه وار پر خطا کړي چې ورته وایي کاکا سیپر په څو ټیر دي د نړۍ په مخ چې څونه مذاهب دي په دغه ټولو کې چې اسلام ښځو له څومره حقوق ورکړي دي دومره بل یو مذهب نه دي ورکړي هغه بېله خبره ده چې د عمل درآمد سودم ته شین دي اسلام ښځې له د مور خور لور او ښځې مرتبه ورکړې ده د مور د خو د لاندې جنت خیري د مور غېږې له د ډوبې د رزګاه مقام ورکړی دی که په ښځو کې پیغمبره نه ده پیدا شوې نو پیغمبران ټول الله پاک د ښځو نه زېږولي د ډوبې یعنی